د جهانگیر خان نه پس د هغه زوی سلمان جهانگیر هم پښتو ډرامو ته راغلی دی او د خپل اداکارۍ شروعات کړی دی. جهانگیر خان د خپل زوی په باره کې سوای چې ولې زوی ډرامو ته راغی او زوی سوای دا ټول معلومات او انټرویوز در سره شریکوم. مونږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، اداکار جهانگیر خان چې په سلګونو فلمونو او ډرامو کې کار کړی دی او یو داسې اداکار دی چې هر پښتون به پیژني ځکه چې د هغه اداکاری ځان ته یو جدا انداز لري. د هغه د اداکارۍ نه که یو وخت ډیر خلک متاثر دي، نو بل وخت یو داسې هلک په سوشل میډیا باندې د هغه ویډیوګانې او ډرامې ډیر زیاتې وایرل شوي دي چې خلک وایي دغه د جهانگیر خان زوی دی او د جهانگیر خان زوی ډرامو ته راغلی دی. جهانگیر خان دغه هلک سره څو ځل یو ځای تصویرونه هم ویستي دي، نو په دې وجه باندې ټول خلک وایي چې دا د جهانگیر خان زوی دی او دغه هلک هم په خپلو خبرو کې وایي چې ما ته د ډیرو ډرامو او فلمونو آفرز شوي دي او زه به وخت په وخت باندې خپلو مینوالو سره خپلې ډرامې او فلمونه شریکوم. ویلي چې زمونږ یو 3 ډرامو باندې اوس هم کار شروع دی او زر تر زر به دغه هم د مینوالو مخې ته راشي. اوس مهال چې هغه کومه ډراما ریلیز کړې ده د هغې نوم زه ملنګ جان یم دی چې په دغه ډراما کې د هلک مرکزي کردار کړی دی او د جهانگیر خان په شان یې ځان جوړ کړی دی. خو دوستانو، د دې خبر تصدیق مو کول غوښتل چې دا هلک د جهانگیر خان زوی نه دی بلکې د هغه یو مینوال دی او د هغه سره د مینې په خاطر د خپل ټول شکل او صورت د هغه په شانتي جوړ کړی دی او څو ځل جهانگیر خان سره ملاو شوی هم دی چې د هغې نه پس ورته ډیرو ډرامو والا آفرز هم کړي دي چې اوس په ډرامه کې کار کوي. نو موږ غوښتل چې دا خبر تاسو سره شریک کړو چې دا هلک د جهانگیر خان زوی نه دی. هر څوک چې داسې درو خبرونه جوړوي نو ښه نه کوي ځکه چې د جهانگیر خان زامن خپل تعلیمونه کوي او هغوی لا تر اوسه پورې د شوبز یا فلمي دنیا اړخ ته نه دي راغلي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. تر بیا مو په لوی الله سپارم.